په کابل کې د آریانا تلویزیون 2 خبریالان نیول شوي. تازه جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بیان ازادۍ کور او نورې سرچینې وایي چې طالبانو تېره شپه د آریانا تلویزیون 2 خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له دفتره تر وتو وروسته نیولي او بندیان کړي دي. د بیان ازادۍ کور د دغه خبریالانو بندیانول غندلي او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند دوام یې ګڼلی دی. طالبانو د دغو خبریالانو د بندیانولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مختلفو تلویزیونونو ځینو خبریالانو تان ته ویلي چې د طالبانو استخباراتو په ځلونو خپل دفتر ته ورغوښتي او ګواښ یې ورته کړی چې که لږ هم د طالبانو په اړه منفي بحثونه وکړي بندیان او حتی وبوژل شي. تېره اونۍ طالبانو د دغه وضعیت په اړه د خبریالانو یوه اعتراضیه غونډه هم لغوه او تنظیمونکي یې وګواښل. قدرمنو لیدونکو، خبریالانو سره د طالبانو دا کړنې او چلند څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات په دې هکله له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.